یو هغه سړی احمق بللی بویه چې باور کا د غلیم په سوګندونه. د خوشحال خان خټک په دې کلام کې د احمقانو یا د ناپوهانو یا د بیوقفانو قسمونه دي چې څو قسمه احمقان دي یا بیوقفان دي اکارډنګ ټو خوشحال خان خټک یا د خوشحال خان خټک د فکر تر مخه. نن سبا دور کې کېدای شي ځینې خلک داسې وایي چې یاره هغه ډېر زیات جنرالایزیشن کړی دی، داسې نه وي، خو خوشحال خان خټک و هغه په حساب سره داسې و. او ما وی دا کلام نه به ملګرو ته ورکوم، خو نه راته ظفر کریمي چې زما یار ملګری دی نو په ټویټر ولیکل چې 20 کاله پخوا چې په کراچۍ کې تا سره به د خوشحال خان خټک دیوانو تلاوت کوو دی، نو هغه وخت زموږ یو بل ملګری ډېر ښه خبریال کاکړ صاحب راغی نو تا ورته د خوشحال خان خټک یو شعر ووایي، نو هغه راته وایي چې رښتیا هم خوشحال خان خټک دا قسمه خبرې کړې دي. نو ما ته ویل چې کریمي چې نه دا یو شعر بس وایه، دا نورو خلکو هم ویلي دي، څه مسله نشته دی، خو زه اوس هم محتاط یم چې هغه ډېرې خبرې چې خوشحال خان خټک 400 کاله پخوا کولی شوې دې وخت کې کول شاید ستونزه جوړه کړي. خو دا چې کوم جنرل یا عمومي تصور دی د احمقانو په عقل، نو دا به البته درته ووایم چې مې ښه په زړه کې فهم فکر وکړ، احمقان راته ښکاره شول په خویونو، یعنی چې ښه سوچ مې ورته وکړو دا خلک دا اوس چې کوم دی بیانوي د خوی د هغوی د خوی په بنیاد خوشحال خان خټک وایي چې د خوشحال ته د احمقان ښکاره شول. کم یو هغه سړی لومړی دا یادوي، یو هغه سړی احمق بللی بویه چې باور که د غلیم په سوګندونه، یعنی د دښمن په قسمونو چې څوک یقین کوي هغه احمق دی. بل ځای کې وایي چې بل هغه سړی احمق بللی بویه چې پاړو شي د لړمو د مارونو، یعنی ماران چې ګډوي یا لړمانان چې رانیسي او د هغې نه دوایانې جوړوي او خلکو ته وایي چې داسې دا احمق دی. او د دې احمقانو د خوشحال خان خټک په خیال سره څه حیثیت نشته دی. بل وایي چې بل هغه سړی احمق بللی بویه چې په سپینه ږیره خیال کاندي د جنو، یعنی سپین ږیری چې دی یا عمر چې د چا زیات وي هغه د جنکو یا د واده سوچ کوي. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د ښځو سره پاسې په جنګونو، چې د ښځو سره جنګونه کوي. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د خسر کره به اوسي په کالونو، چې د سخر کره پاتې کېږي عمر لا. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې ویښته به توروي په خیزابونو، دا سر چې کم خلک توروي دا سړي دې ته خیزاب ورکوي، نو خوشحال خان خټک وایي چې دا احمقان دي. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې زبرګانو سره خیر شي په جنګونو او مشرانو سره جګړې چې کوي. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې یک لخت به ادبار کا په تربرونو باندې کوم د پښتنو په ټولنه کې چې کوم مشهوره خبره دا ده چې یک لخت به په ادبار نه کوي خوشحال خان خټک په خیال سره. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې په هر طبیب دارو که د رنځونو، یعنی یو سړی ناروغه دی او د یوې ناروغۍ دپاره کله یو ډاکټر له ځي کله بل له ځي کله بل له ځي، خوشحال خان خټک وایي چې داسې نه دی کول پکار. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې به بې تورې دعوه که د ملکونو، یعنی وس یې نه رسي په لاس کې د سره نه مشین شته نه ټکنالوژي شته دی نه وس دی، خو د دعوو په بنیاد باندې د هیوادونو له د ماتې ورکولو دعوې چې دي یا دا قسمه پوچ د څیزونه چې دي دا د احمقانو کار دی. بل ځای کې وایي چې بل هغه سړی احمق بللی بویه چې لوی که په لباس په کسوتونو، یعنی جامې د اغوستې د فیشن د کړی دی او دا ځان د ښکلی کړی دی په دې باندې لوی کوي، دا د احمقانو کار دی. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې په دې غواړي لوی په نسبونو، یعنی زما نسب لوی دی او زما د پلانکي نسب سره پلانکي خیل سره تعلق دی، نو هغه وایي چې دا د احمقانو کار دی. خوشحال خان خټک یو بل شعر کې په دې باندې ډېر ښکلی بحث کړی دی چې مرد به غم د خپل هنر کا نه د زر نه د دینار، بخل دا سم شعر دی. او نه مرد فخر په نسب کا مرد نه مور لري نه پلار، یعنی دا یو بل ځای کې یو بل شعر ما ته یاد شو ویلو نو هغه هم دا دی چې دې ځای کې چې وایي که نه چې بل هغه سړی احمق بللی بویه چې په دې غواړي لویي په نسبونو، او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د تیښتو ګمان ورک کړه له مریونو، یعنی مری چې دی کم چې مری به ساتل کېدل پخوا په زمانه کې یا غلابان چیرې دی به ونه تښتي، نو دا د احمقانو کار دی. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بدخوا سړی به پرېږدي په رویونو،
او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بې ځایه ځغلول که داسې نو بې ځایه دعوې چې دي یا حالونه ویل چې دي دا هم نه دي ویل پکار. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې پیران به کېنوي په خپلو خونو، یعنې پیران چې دي په خونو کې په کورونو کې کېنول نه دي پکار، په کلو کې په علاقو کې په سیمو کې. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بې حده تکلف که په ځانونو، دا هم د هغه شعر په شان شعر دی چې ځان باندې ډېر تکلف کول که نه یا ډېر فارمل کېدل چې دي دا د احمقانو کار دی. په ډاګه سپینه خبره کول پکار دي او داسې د خپلې خوښې مطابق ژوند تېرول پکار دی. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې خبرې که په سترګو په لاسونو. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې به لوړي د سړیو په سرونو. او بل هغه سړی احمق بللی بویه چې د غوښتو کر به کاندي په ډاګونو، یعنې غوښت چې دي دا په ډاګ باندې نشي کرل کېدی، په ډاګه باندې. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې به سود او سودا کاندي د بازونو. د بازونو خرڅ چې دی، خرڅول چې دي، د مرغیو خرڅول چې دي او په دې باندې ګټه کول چې دا د احمقانو کار دی داسې وایي. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بربنډ ډکونه لامبي په سیندونو، یعنې په سیندونو کې بربنډ لامبل د خلکو مخکې بربنډ لامبل چې دي د احمقانو کار دی. خوشحال خان خټک وایي. نو خوشحال خان خټک که اوس وی په دې 20مه پېړۍ کې او دلته په دې یورپ کې او په دې امریکا کې او په دې هیوادونو کې د یو نیم علاقو کې چې کوم سیندونه دي نو په دې کې هغې ته نوډ بیچز وایي، یعنې بربنډ یا لغړ د سمندر کنارې. نو دا ټول په احمقانو کې خوشحال خان خټک اچولي دي. په دې حساب سره چې د خلکو مخکې بربنډ ډکونه لامبي. بل هغه سړی احمق بللی بویه چې بربنډ ډکونه لامبي په سیندونو. او بل هغه سړی احمق بللی بویه. او دې نه یو بله ټکې هم تاثر ولاړېږي چېرته ته چې لامبې غسل کوي یا شاور اخلي نو باید په خپل پټ ځای کې د چا په مخ کې نه او په پټ ځای کې خو سړی بربنډ لامبلی شي. نو اخري شعر پکې دا دی چې بل هغه سړی احمق بللی بویه چې غوږ نه که د خوشحال په دا حرفونو. د خوشحال خان خټک په دې خبره چې څوک غوږ ورته نه نیسي او ځان پرې نه پوهېږي نو خوشحال خان خټک وایي چې هغه احمق دی.